د ورځې مهم خبر مولا هبت الله د 7 میله خفیفو وسلو معلومولو کمیسیون جوړ کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پر حاله سره ویډیو کې ګورئ، که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. په ټول افغانستان کې د ملي دفاع وزارت له ډیپوګانو څخه د 7 میله خفیفه وسلې د ورکېدو په تړاو د زاویه نیوز د راپور تر خپرېدو وروسته تازه طالب مشر مولا هبت الله د خفیفه وسلو د درک معلومولو لپاره یو کمیسیون جوړ او اعلان کړ. د نوموړي په حکم دغه کمیسیون مکلف دی چې له طالب جنګیالیو سره د شته او پخوانیو ټولو خفیفه وسلو او دوربینونو په اړه تحقیق وکړي او معلومات یې په 3 میاشتو کې ثبت او راپور یې د هغه له دفتر سره شریک کړي. د طالبانو اړوندو رسنیو د دغه حکم یوه کاپي خپاره کړي چې په خپله مولا هبت الله د دفتر د بیت المال د تثبیت، ثبت او مراقبت رئیس مولوي محمد اشرف به په ټولو ولسوالیو کې د شته او ورکو شویو خفیفو وسلو په اړه معلومات راټول او ثبتوي. په دې حکم کې ویل شوي که چیرې دغه خفیفه وسلې د طالب جنګیالیو شخصي مال هم ثابت شو، کمیسیون به یې ترې ضبط او په بدل کې نوموړي ته پیسې ورکوي. ټول مجاهدین مکلف دي چې تر فتح وروسته او له فتح مخکې وسلو په اړه راپور ورکړي. د ملي دفاع وزارت له ډیپوګانو څخه د 7 میله خفیفه وسلې د ورکېدو په تړاو د زاویه نیوز وړاندې خپور شوی راپور دلته کتلی شئ. دوستانو دا د نن چمتو کلی خبر، که غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.